نن مې د بچي د تنخوا د اخیستو ورځ ده. نن ورته وایم چې دا جامې مې ډېرې زیاتې زړې شوي دي، اختر هم را روان دی. ګورم که بچي راله جامې واغستې. هلو هلو ګلالی څنګه خیر دی ښه خیر دی شکر دی تاسو څنګه ښه که نه نه مړه موبایل ولې نه 15,000 نه 15,000 نه خیر دی یو 20,000 به درلېږم چې ښکلی موبایل خو پې وشي که نه هېڅ مسل نشته مړې پیسو غمونه مه کوه ښه هو ته ورېږه داجي ولاړ دی که نه داجي سوی بیا تا ته کال کوم ښه صحیح ده بچی په خیر راغلی. داجي الله دې وبخه. بچی اختر را روان دی. ما وی دا جامې مې ډېرې زړې شوي دي، نو ما وی کومالی دا جامې واغشتې. یاره داجي خبره مو ټیک ده خو دې میاشت کې راباندې ډېر زیات قرضونه دي. موټر مې اخیستی دی د هغې قسطونه راباندې پاتې دي. دې پله واړه سکول ته ځي دې پله د دوکاندارانو قرضونه دي. نو خیر دی داجي ته خفه کېږه مه دې پرېله په دې زړو جامو کې اختر تېر کړه. بچی دا پیسې واله. داجي دا دومره پیسې کم ځای وي. بچی دا ما دوایې له ایښې وې، ما وی په دې به ځان له دوایي وکړمه، خو چې په تا باندې دونه قرضونه دي او ته غټ افسر یې. بچی خیر دی که زه زړو جامو کې اختر تېر کړم، خو ته غټ افسر یې چې ته په اختر کې ځان له ښکلې جامې والې او ښکلې ښکارې. دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. لکه دا تاسو چلو کو یعنی تا خپل کو تا خپل پلار خپل ظالم دا خو واحد یو داسې رشتہ ده چې لکه د پلار غونته رشتہ په دنیا کې نه جنې ته 20,000 ورکول شوی الګ ته 10,000 ورکول شو لکه چې پلار دراغ نو بیا دا خبرې یا دا کار د هم مشران دا خبرې په ځلا لرورا. داجي ما معاف کړ ما ډېره غټه غلطي وشوه داجي ما معاف کړه داجي. بچی ما معاف کړی یا مونږ صرف ستاسو خوشحالي غواړو. نن سبا موبایل هر څه روان کړي دي او د دې کشرانو نه خپله لاره هېره شوې ده. د خدای خاطر وکړې دې کشرانو ته سمه لار وښیې چې په سمه لار روان شي.